نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم د لمانځه د سنت په سلسله کې یو 40 نمبر سنت لمانځه چې دی هغه د بچی ګوتی او بغل ته چې کومه ګوته د جته پښتانه د نصیب یا د شهادت ګوته وای نو په دغه ګوته سره به اشاره کوي په تحیات کې نو دا سنت کار دی. اوس دا سنت چې دی خلک په ډیره غلطی طرز باندې کوي. هغه د ځینې کسان د کشران موږ لیدلي د ګوتی د پورته کېدو او ریدلي چې د سجدې سره پورته سو تحیات ته چې د مازه لاس کښې بیا د ګوته پورته کې د سکو سرته چې دا وس چې دی چې تا وکړي نو دا غلطی ده. یا د مثال په تور پورته کوي بارانو پر لڅرخي دوري کوي لکه د ځینې کسان هغه نو بیا د مذهب خلک نه دي د مذهب وتلی خلک دي. امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک چې دا سنت ده هغه په دغه شکل باندې سنت ده. یو د خچاړه ګوته ده په سیوی غیته ورسر مده بیا د مابینز ګوته ده دا چې د خچاړه ودا به موټ کې د بغل ته د مابینز ګوته به د بچ ګوتی سره ومشلی د کالغت سړی جوړه کې کړی او دغه د نصیب ګوته چې ده یا د شهادت ګوته دا به پر د لا اله پورته کې پر الا الله به برته کشته کې باره به دغه سیشي تر هغه وخت پورې چې سلام ګرځي. نو اشهد ان لا اله پر لا اله پورته سو پر الا الله کشته سول ځکه د لا اله معنا دا ده چې لا نست اله معبود بر حق بل نست الا الله مگر نه یو الله. نو د نفي د پاره موږ ګرځو مر لاس د سپورت کو چې څوک پلانې د دې موږ لاس ته د سکو چې یا نو دام دغه رقم د چې هغه ستا په خلو چې کوم خبره ده چې لا اله چې د لایق د عبادت نسته په دا ګوته جیم د اشاره شیطان ته وکړه چې نسته پر الا الله باندې اثبات وکړي چې چاپ له یو الله چې زموږ معبودي اغسته بل معبود چې دی هغه نسته کوي هغه باطل دی. نو دا دغه د پاره پیدا منه ده چې د شګاغه د خپل خبره او د لاس اشاره سره برابر شي نو شیطان پسوځي. لیکن دا د هغه کسانو د پاره مول چې په پویږي چې نه په پویږي چې مازه راپورته سل اصل ته مټ کې ګوته دی کې بالا ناشتي دغه د پاره سنت نه ده دغه د پاره یې ترک اولاد چې نه په پویږي نو دا خلق دی یا سم د مزدکی او یا دې پرېږدي. د 40 نمبر سنت چې دی د لمانځه د پاره هغه دادی چې الحمدلله شریف به تر د اول دوه رکعات ورسته په اخرنوي دوه رکعاتو کې کڅلو رکعات زمونږ وایي او کدر رکعات لکه د ماښام د په اخري رکعات کې د ایواز الحمدلله وایي د الحمدلله ویل سنت دي کې ونه وایي لمانځه ته تاوان د سجده سره چې ولاړ سمازي یو دعا ور الحمدلله رب العالمین وایي سبحان الله ویل یا الله اکبر و چې مازی تسبیح پکې کولم سي کیږي خوشه ده چې الحمدلله پر پکې وای دا سنت دی. درود 40 نمبر چې دی هغه درود ویلی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ په اخر کې چې اخرنی ناسه ده چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله یو ورسته به اللهم صل شروع کې شامل ته شګرد مروای. 40 نمبر سنت چې دی هغه چې درود شریف خلاص اللهم صل و اللهم بارک بیا به دعا وایي. دعا به داسې الفاظ وي چې هغه د قران سره ورته یا د رسول الله اسلام د یو سنت سره ورته د ځان بشیان د سره جوړي د قران سره چې ورته لکه سړی چوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هم دعا د آیات کریمه دي دغه قسمت څخه یا لکه موږ چوي چې اللهم ربنا آتنا في الدنيا دا دعاوي د قران سره ورته دي یا نور داسې دعاوي چې په حدیث کې راغلي پر دغه ځای باندې ویل سنت کار دي. کله خلکو خبرو ته ورته په پښتو یې دعاوي کولې چې خدای پاک شایسته شزرا کې یا الله پاک مټر راکې نو دا باره بل منظور پېښې دي. 45 نمبر سنت چې دی هغه چې سلامونه ګرځي د رستي خواته به مخ ور سره ګرځي دا د مخ ګرځول دا ور سره سنت دی چې رستي خواته پر رستا سلام او پر دابل سلامانی وچپې خواته مخ وګرځي کې سلامونه ویل مخ ونه ګرځا و سنت نه پاتې شو. 46 نمبر سنت چې دی هغه دادی چې د امام د پاره دی دا امام چې سلام ګرځي رستي خواته دی به د خپل مقتدیان په دې په ولاړ دا کنر وکړي
او دا که هغه ملایکه دي چې هغه د انسان سره ورسره د هر انسان سره د بې ملکې ورسره دي، یا دلته که مسلمانان پیرانان وي په جمع کې ولاړ دی به خپل ګرده مقتدیان په نیت کې راولي چې دا سلام چاته دی وایي چې سلام دی پر ته شي، معنا سلام دی پر دغه ټولو مقتدیانو چې زما ورسته خواته دي، بالا که دا ملایکه دي په ما پسې ولاړ دي، که دا نارینه دي او یا ښځې دي او یا دا صالح مؤمنان د پیرانانو دي. په چپه خوا کې به هم دغه نیت کوي. دا د امام دپاره سنت شو چې دغه مخلوق چې دا په ده پسې ولاړ دی دغه په ذهن کې دی راولي چې سلام پر هغو ووایي. ولې سلام خو دعا ده، دا په دواړو سلام وکړي. په رسته خوا کې به هم دغه خلک د نیت وي، په چپه کې هم. ولې خو هرې خوا ته په صف کې خلک شته. 40 نمبر سنت چې بیا دی دا بیا د مقتدي سره اړه لري. مقتدی چې دی هغه چې سلام ګرځي دی به د خپل امام هم په نیت کې راولي چې دا دی لمونځ پسې کوي. که امام په رسته خوا کې نو په رسته خوا کې به د امام نیت وکړي، بل چې هغه امام د کومو خلکو نیت کاوه چې هغه نارینه ور ښځې وې مثلا یا ملایکه وه یا صالح پیرانان دلته ولاړ وه لمونځ یې کاوه، هغه نیت به هم کوي خو د امام دا به هم ورسره وکړي. که چیرې امام په رسته خوا کې که په چپه خوا کې بیا به د امام نیت په چپه خوا کې وکړي، او که پر امام باندې برابر دا مقتدی ولاړو هم به د امام نیت په رستې خوا کې کوي، هم به په چپې خوا کې کوي. هغه نور خو به ورسره چې ورسره به چې مال هغه نور مقتدیان دي، که هغه که انسانان دي که پیرانان دي او که ملایکه دي به هغو نیت به هم کوي. نو دا سنت کار دی. که نه وکړي نیت لکه اوس چې موږ غافل وي سلامونه ګرځوو هېڅوک مو لا په نیت کې نه وي، نو سنت پاته سوله د لمانځه لمونځ یې صحیح دی. 48 نمبر سنت چې دی هغه دا دی که سړی منفرد و، نه امام دی چې خلکو ته لمونځ ورکوي، نه مقتدی دی چې په چا پسې ولاړ دی یوازې لمونځ کوي، دی چې سلام ګرځي د چا نیت وکړي. دی به د ملایکه و چې د ده سره ملګري دي، په رسته خوا کې هم ملکه شته هغه به په نیت کې راولي سلام ورته ووایي، په چپه خوا کې هم شته هغې ته به سلام ووایي. 49 نمبر سنت چې دی هغه دا دی چې امام چې سلام ګرځي خو په زور یې ګرځي، لیکن سنت دا دی چې دا د رستې خوا سلام به په زور یې تر هغه سلام چې هغه چپې خوا ته دی هغه به نه کوي، قرار وي. که دواړه برابر وویل نو سنت یې نه کوي، پر ځای لمونځ نه خرابېږي. او 50 نمبر سنت چې دی هغه دا دی چې مقتدی به د خپل سلام د ملا د سلام سره ملګری کې، خو داسې ملګری نه چې باره ملا له سلام نه خلاص کړي دی خلاص کړي وغورځېږي په هواسې، داسې به ورسره ملګري کړي چې د ملا سلام ختم شي د دغې هم به ورسره ختم شي. که هغه رقم نسو برابرولی نو تر ملا وروسته دې وګرځي. وروسته دا نه منه چې ملا دعا له نیمۍ ته رسولي دی له اختی بیا وروسته سلام ګرځي، هغه رقم غلط کار دی. تر ملا وروسته دا منه چې د ملا سلام ختم شي دی به سلام شروع کړي. دونه ډېر ځنډ دې نه کوي چې ملا سمدم سره مخ لا ودې خواته راوړي د له سلام نه یې ګرځولي، هغه د ده دپاره بیا مکروه تحریمن دی. نو 51 نمبر سنت چې دی هغه دا دی چې په سلام کې به اول رستې خواته سلام ګرځي. که د چپې څه ورشروع کړي نو سنت یې پاته سو، نه پسې سلام یې صحیح دی، خو سنت دا دی چې اول رستې خواته یې وګرځي بیا و چپې خواته. 52 نمبر سنت چې دی هغه دا دی که یو سړی مسبوق هغه دی چې د ده څه یو رکعت تېر سوي یا 2 رکعت ځینې تېر سوي، هغه چې ملا د لمانځه و اخر ته راورسېږي خو ملا سلام ګرځي، دی چې د ملا د السلام علیکم سره دسې نه غورځي. سنت دا د انتظار دی وکړي چې ملا خپل سلامونه خلاص کړي دی ولاړ شي. ولې که دی د ملا د السلام علیکم چې هغه مازې السلام وایي دی په هواسې جګ ودرېږي وغورځېږي، نو که ملا بېرته سجده سهوې ته ولاړي خو دی ګویا که د ملا د لمانځه په مابینځ کې ځینې جلا سو نو خو لمونځ یې بره خرابېږي. نو ځکه چې دی انتظار وکړي د څه دپاره؟ د دې دپاره چې ملا ابل سلام هم شروع کړي نو دی پوهېږي چې پر ملا سجده سهوه نشته، هغه د ملا لمونځ ختم کېږي، دی یې به ځینې ولاړ سي. دا سنت کار دی. او که دغه سنت دی مراعت نه کړي چې ملا سلام ګرځاوه چې السلام علیکم دی دستې ځینې ولاړ سو او پر ملا سجده سهوه نه وه باندې د ده لمونځ صحیح دی، سنت ځینې پاته سو. نو دا 52 نمبره سنتونه سوه پوره سوه. د دې په ایسته څه انشاءالله د لمانځه هغه کم الفاظ چې موږ په لمانځه کې وایو هغه به زه را شروع کړم، د هر ځای سره به خپل حکم هم بیانوم. اوس خو تاسې درې شیان د لمانځه فرضونه مو واورېدل، د لمانځه واجبات مو واورېدل، د لمانځه سنتونه مو دا دې اوس خلاص کړله، نو بره به هغه الفاظ را ووایو، د هر ځای سره به خپل حکم وایي چې دا فرض سو، دا واجب سو، دا سنت سو. الله تعالی دې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.